مټی راون غړ ایزوان د خدمت لپاره او د خدمت لپاره د دې ګټلې آزادۍ د حفاظت لپاره د دې ګټلې آزادۍ د حفاظت لپاره بسم الله الرحمن الرحیم. نصیر خیره بنسټ د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ د تنګ کلی ته راغلی او شاوخوا یو نیم سلو غریبو او بېوزله کورنیو سره یې د خوراکي توکو همکاري کړې. تاسو په ویډیو کې کتلی شئ چې دلته خلک راجمع سوي دي او دا یو داسې سیمه او منطقه ده چې د ولایت څخه حتی د ولسوالۍ څخه لرې پرته سیمه ده او ډېر مستحق خلک دي. نصیر خیره بنسټ همیشه د هیواد غریبو کورنیو سره مرسته کړې ده او نصیر خیره بنسټ په ټولو شتمنو هیوادوالو غږ کوي چې تاسو خپلې مرستې د نصیر خیره بنسټ له لورې خپلو غریبو هیوادوالو ته ور ورسوئ. هیره دې نه وي چې د ځایي خلکو په وینا دا لومړی ځل دی چې دغې سیمې ته په دومره پراخه کچه او په منظم ډول د خوراکي توکو مرسته ورسول شوه او لله الحمد چې دا ویاړ هم د نصیر خیره بنسټ په برخه شو. د نصیر خیره بنسټ له لوري دا هڅې وروستۍ هڅې نه دي، تل د خپلو غریبانو، کونډو او یتیمانو په چوپړ کې خپلو مرستو ته ادامه ورکوي انشاءالله العزیز. د نصیر خیره بنسټ یوازینی هدف د هیواد د غریب او یتیم پر شونډو مسکا راوستل او هغوی ته د ژوند په امورو کې هوساینه وربخل دي چې د همدې هدف په خاطر مشران او ټول کارمندان شپه او ورځ زیار کاږي. د همدې هدف د پوره کولو په خاطر منو هیوادوالو غږ کوو چې د نصیر خیره بنسټ له لارې د هیواد کونډو او یتیمانو او اړمنو خلکو لاسنیوی وکړئ. نصیر خیره بنسټ ستاسو حق اصلي حقدار ته ورسپاري. خدای دې لغیږي مړ دا سر اوکړه ګرانه هیواده رب دې ټکور کړه ګرانه هیواده رب دې ټکور کړه پاڼې غریب ملت می خو خلک دې ځپل شوي دي ډېر زیات نو تاسو نه ډېره مننه الله پاک دې وکړي چې موږ سره همیشه د کوردارې مرستې وکړي لږ امدادونه وکړي. می خلکو ډېر ژوبل دي ډېر مسکینان دي خو غریبان دي تاسو به موږ هر وخت 15 وخت لمونځ کې دعاګانې کوو. والسلام ایسب ستړی مشي ورشه بالکل خیر مرسته ورسېده بالکل خدای دې اجرونه ورکړي. مغربون یو بیخي څه لرونه دا مرسته ښه روغه ته ورسېده ټول خرڅول یو ډېره مننه کوو د خلکو نه د بچیو نه ټولو نه. سپین زلمي ستوري ګرانه